أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدلله چې نن د الله تعالی په مځکه باندې د الله تعالی د کلام د قرآن عظیم شان د تفسیر آغاز او شروع کیږي. دا ډیر لوی د حمد ځای ده. که سړی فکر وکړي نعمتونه د دنیا ډیر دي، هر نعمت شکر غواړي، خو تر ټولو نه عظیم نعمت د اسلام ده او د اسلام ټول احکام ټول حقوق هغه په جامع کتاب د الله تعالی کې دی چې قرآن عظیم شان ده. د قرآن عظیم شان علم په واقع کې د ټولو نعمتو اصل مرجع او مرکز ده. نو دا چې خدای پاک چاته دا موقع نصیب کی چې د الله تعالی د کلام د هغه د تفسیر سره تعلق راشي، د خدای متعال د کلام اوریدلو موقع پیدا شي، د الله تعالی د کلام د معنا فهمولو موقع راشي چې د قرآن په معنا سړی پوه شي، تر دغه نه عظیم نعمت نشته. د قرآن عظیم شان د 500 سورو ابتدا په الحمدلله ټکي باندې شوې ده. دا دغه شکرانې ته اشاره ده چې د الله د نعمتو شکر باید ادا کړی شي. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام وجود مبارک چې بیسا پروتو، کله چې الله تعالی د ده بدن ته روح واچو نو دا روح د سر د طرف نه را روانو چې نامه ته راورسېدو نو او پرنجېدو. موږ پرنجېدا ورته وایي چې سنت طریقه دا ده چې بیا به دا سړی الحمدلله وایي. دی چې او پرنجېدو الله تعالی د ده په ژبه اول دغه جمله جاری کړه چې الحمدلله، چې بیا سړی جنت ته لاړ شي. په جنت کې اول دغه جمله وی الحمدلله الذي هدانا لهذا. حمد هغه ذات لره چې موږ ته هدایت کړی و د داسې لارې چې دغه جنت ته برابر کړو. په خپل عقل، په خپل فکر، په خپل هوښیاري او هغه دنیایي اسبابو باندې موږ دغه ځای ته ځای نشوی برابرولی. او چې بیا کله د الله تعالی نعمتونه په جنت کې ورته حاصل شي، د نعمتو د خوړلو نه بعد بیا دغه جمله وی جنتی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د اول بشر پلار د انسانانو په ژبه خدای پاک اول دغه جمله جاری کړي الحمدلله. د قرآن عظیم شان اوله جمله دغه مبارکه ده چې الحمدلله. دا اشاره د دې ته چې موږ او تاسې باید د خدای پاک د نعمتو شکرانې ته متوجه شو. او نعمتونه چې پیژندل کیږي
تشریح بیا وروسته کوو ان شاء الله العزیز. نن خو ابتدایي ورځ ده. څومره نعمتونه دي په مخلوقاتو، کوم غټ نعمت ته د کوم نعمت شکر ډیر پکار ده. نو نن زه دا صرف وایم چې الحمدلله خدای پاک په موږ داسې ورځ راوسته په خپله زندگی کې چې د خپل کلام سره یې وابسته کړو. دا موقع یې راته راکړه چې د الله تعالی د کلام سره د موږ تعلق راشي. او کلام د رب دا صفت ذاتی د رب ده. په دغه کلام د رب په وخت بیان کې تجلیات ذاتی د رب په هغه محل باندې نازلیږي. دغه انسان د خدای پاک د تجلیات ذاتی او مظهر ګرځي. تر دغه نه عظیم نعمت نشته. دا چې قرآن عظیم شان د الله کلام ده، الله یې په خپله چې کوم صفت کړی صرف هغه یو ټکی درته ذکر کوم. دوم مخکې الله تعالی د خپل کلام صفت په خپله کوي. ذالک الکتاب، دا هغه کتاب ده چې لایق په دې ده چې دته د کتاب وویل شي. علما په دې پیږي مبتدا او خبر چې معرفه وي افاده د حصر کوي. دا اشاره د قرآن عظیم شان ته. دا د الله تعالی کلام هغه کتاب ده چې لایق ده په دې چې دته بس کتاب وویل شي. تر دغه نه عظیم کتاب بل نشته. بیا رب کریم په دې خبره کې هیڅ شک نشته. شک مه در اچوئ، لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه کتاب لایق په دې ده چې بس دته د کتاب وویل شي. او دا چې تر ټولو کتابونه کامل ترین کتاب دغه قرآن عظیم شان ده. هغه کتاب ده چې د شک ځای نشته پکې. تشریح خو بیا په ترجمو کې کوو خیره. بیا رب کریم څه صفت ذکر کوي؟ هدى للمتقین. دغه قرآن عظیم شان دا هدایت ده د هغه انسانانو د پاره چې څوک د خدای پاک نه ډاریږي. یو طرف ته د هدایت خبره شوه چې دا قرآن عظیم شان هدایت ده، راهنمایی ده، د الله تعالی ته د رسیدنو د لیارو ښوونه ده پکې، د جنت حاصلولو ښوونه ده پکې، د الله تعالی د رضا د لیارې پیدا کولو ښوونه ده پکې. خو بل طرف ته قید ذکر کو هدایت ته خو د هغه چا د پاره نازل د ټولې دنیا د پاره ده. هدایت ته د هغه چا د پاره چې څوک متقین وي. اوس دغه قید ته باید ډیر موږ متوجه شو چې موږ غواړو چې ترجمه وکړو، غواړو چې دغه قرآن عظیم شان نه ګټه واخلو، نو اول به موږ په ځان کې تقوا پیدا کوو. د تقوا اسانه تعبیرونه چې تقوا ډیر مرحلې لري. اول دا چې سړی د شرکیاتو نه ځان وساتي. دوم دا چې د بدعاتو نه ځان وساتي. دریم دا چې د کبائرو ګناهو نه ځان وساتي. څلورم دا چې د صغائرو ګناهو نه ځان وساتي. پنځم دا چې د شبهناکو شیانو نه ځان وساتي. شپږم دا چې خپل سر، خپل زړه د الله تعالی د محبت نه بغیر د نورو محبتونو وساتي. اوس دغه تقوا مختلفې درجې دي. دا د قرآن عظیم شان هدایت هم دغسې په مختلفو اندازو باندې ده. چاته څومره هدایت او چاته څومره چې څومره تقوا زیاتیږي دغومره دغه قرآن عظیم شان د دغه انسان دپاره د هدایت ذریعه ګرځي. حتی داسې مقام ته رسیږي چې هغه امور چې په سترګو نه لیدی کېږي عامو انسانانو ته، د ډېرې تقوا په برکت باندې خدای پاک دغه انسانانو ته په سترګو روویني. علم یقین په علم عین الیقین باندې بدل شي، په حق الیقین باندې بدل شي. نو موږ او تاسې به اوله نه
نیت صفا کوو چې په دغه ترجمه کې د موږ مطلب د الله رضا ده. که استاد ده که شاګرد ده دواړه طرفه به دا نیت وي چې د موږ نه الله راضي شي او د الله تعالی د دغه صفت مبارکه په حقیقت لږ پوه شو چې رب کریم چې دا کوم نازولی کتاب موږ ته نازل کړی، جامع ترین کتاب چې نازل کړی، د هدایت کتاب چې نازل کړی، څنګه هدایت ته موږ څومره ګټه تر واخلو، په کومه طریقه باندې موږ خدای پاک ته وصل شو. نو نیت په صفا کوو چې د الله رضا وغواړو، ورسره به د اوله نه د ترجمې په اول وخت کې د خپلو تیرو ټولو جرمونو نه تائب کیږو چې څومره ګناوې رانه شوي، ځکه تقوا بغیر د توبې نه راځي. د خپلو صغایرو کبایرو حقوق الله او حقوق العبادو د ټولو نه به موږ تائب کیږو په اخلاص باندې. دریم به عزم کوو د دغه قرآن د فرموداتو د تعمیل دپاره چې دغه قرآن عظیم شان چې الله را لېږلی، نو چې په دغه قرآن کې څه دي هغه به زه کوشش کوم په ځان به یې عملي کوم. ځکه هدایت معنا دا ده، هدایت د هغه چا دپاره ده چې متقین نو خو عمل په وکړي. نو ناستی به د عمل په نیت وي، ناستی دلته راتګ دلته دا به د عمل په نیت باندې وي چې زه د خدای پاک په دین خبر شم او د الله تعالی په دین باندې عمل وکم، او هغه عمل به د ما د قیامت یو تحفه او ذخیره ګرځي، د الله تعالی د رضا سبب ګرځي، د خدای پاک د رحمت لایق به ګرځم. جنت د خدای د رحمت ځای ده، جهنم د خدای د عذاب ځای ده، خو جنت د خدای د رحمت ځای ده. دا د الله د رحمت ته به زه څنګه ځان برابروم؟ که موږ نیت صفاو او عزم مو وکړو، قصد مو وکړو د عمل کولو، د خپلو جرمونو نه تائب شو، بیا رب کریم وعدې را سره کړې دي، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې کوشش څوک کوي د ما د رضا د حاصلولو دپاره، ما غواړي جنت غواړي، د ما رضا غواړي، الله وی زه به هغه لارې ورته وروښیم چې ما ته په راورسېږي. او الله تعالی بیرته التم قی ذکر کوي چې د محسنینو سره ده، چې په چا کې اخلاص موجود شو یو ته محسن ویلی کېږي. الله تعالی چې د محسن د مخلص سره ملګری ده، ملګری ته رهنمایي کوي. رب کریم بیا د دوستۍ عنوان اعلان کوي چې الله تعالی د محسنینو ملګری ده، یعنی دوست ده. دوست ته ښه لار ښیي، دوست د ضرر نه رابچ کوي. قرآن عظیم شان ټول د ښې لارې ښوونه ده، قرآن عظیم شان ټول د ضررونو د بچ کېدن لارې دي پکې. نو که موږ یو وارې په ځان کې اخلاص راوست، د رب کریم د طرف نه د دوستۍ لایق وګرځېدو، بیا د خپلو دوستانو ته هغه لار ښیي چې په هغه به جنت ته وصل کېږي. لکه حدیث مبارک چې راځي، څوک چې د الله د رضا دپاره د علم د حصول په نیت اوزي، دا اوس علم ده چې موږ تاسې حاصلوو، په نیت اوزي د کور نه روان شي، خدای پاک د جنت لارې ورته اسانه کوي. څنګه لارې ورته اسانه کوي؟ وایي چې په صحیح نیت باندې اووت، د علم د حاصلولو په نیت باندې، بیا په هغه اورېدلو باندې خدای پاک د عمل توفیق ورکوي. د جنت لارې نیک عمل دی، تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. اوس نو چې سړی ځان طالب جوړ کړي چې زه د علم طلب کوم د خدای د رضا دپاره او چې په هغه باندې عمل وکم، نو الله توفیق ذاتي د عمل ورکوي. دا د ملګرتیا دا معنا ده چې الله تعالی توفیق ذاتي د نیک عمل ورکوي. چې توفیق د الله تعالی د طرف نه موجود شو، بس کامیابي راغله. نو د دغو شیانو به موږ تاسې د اوله نه اهتمام کوو، په ښه نیت باندې، نیت به صفاوي، د خپلو جرمونو نه حتی الواسه به کوشش کوو تائب شو، او د آینده دپاره د قرآن عظیم شان د اورېدلو کې مو نیت د عزم د عمل وي چې څه چې اورم زه به په هغه باندې کوشش کوم چې عمل وکړم.
د دې لپاره چې اوقات نن سبا ډیر مصروف دي د خلکو علماو یو اسانه طریقه دغه د ترجمې وضع کړې ده کني قرآن عظیم شان زده کول په یو نیمه میاشت کې دا خو د وس د انسان وتل خبره ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سورۃ بقره په څومره وخت کې زده کو ځکه یغه آیات چې زده کو د څه زده کو چې عمل به پکو د عمل نه بغیر قرآن ویل څه ګټه لري ار آیات عملی کول په ځان باندې په دغه باندې به بیا مختلو چې په دغه عمل موجود چې بیا دوم آیات زده کوم چې په دغه عمل موجود چې بیا بل آیات زده کوم نو خدای متعال دې موږ تاسو دغه نن شروع د خپل رضا لپاره سبب وګرځي او الله تعالی دې موږ نیتونه صفا کړي رب کریم دې موږ اعمال اصلاح کړي الله تعالی دې خپل هدایت لارې دایره خلاصي کړي نور به ان شاء الله العزیز د ترجمې سلسله د سبانه لکه شروع کیږي ځکه چې دای پرون موږ ته د تفاسیر خبره مو چې موږ به درته برابر کو تر څو تفاسیر شاینم نه دي برابر شوی نو کوشش دا وکړي چې دا کوم مرګري دلته یو اړ د داخلي اراده لریم چې په دغه ځای کې هغه خپل نمونه ثبت کړي چې کوم مرګري راتلون کې وي چاته معلومات وي یو تم کوشش دا وکړي چې په دا 2 ورځو کې ځان حاضر کړي چې د اول ابتدایي مرحله دی یغونه تیر نه شي نور به بیا په سہولیات باندې په وسایل باندې ان شاء الله موږ مشورې کوو پیغه باندې به بیا عمل کیږي ان شاء الله العزیز الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي فيما رزقتني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأزواجنا ولأسهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب خدای متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی ټول طاعات عبادت بندگی مو په خپل دربار کې قبول وګرځي رب کریم دې ټول کړه ګناونه مغفرت نصیب وګرځي الله تعالی آینده ژوندم استقامت شریعت نصیب وګرځي په هر عمل کې مو اخلاص دې تا رضا نصیب وګرځي الله تعالی دا دومره ډیره ترجمه چې په دا وطن کې شروع شوه الحمدلله ډیر د حمد زائد خدای پاک دې د قران عظیم شان انوار په ټول ملک باندې حاوی وګرځي خدای پاک دې ټول خلکو زړونو ته نور دی ایمان داخل کې الله تعالی ټول خلکو زړونو دی ایمان په لوري راوړي د تقوا په لوري راوړي موږ ټول خدای متعال دې ظاهر او د باطن ته ولي ته وکي اغلی راوخه چې ته پر راضي کیږي ته حبيب پر راضي کیږي د دې اعمال او اخلاق او عقاید نه موساتي چې ته پر ناراضي کیږي ته حبيب پر ناراضي کیږي الله موږ ټول خاتمه په ایمان باندې کې موږ د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس د تار ځای ته دیدار نصیب کې خدای متعال دغه ټولو ترجمو ثوابونه هغه شهدا او ته چې د اسلام د ازادي لپاره قرباني ورکړي او ارواح ته ثوابونه ورورسي د دې ارواح په خوشاله ګرځي قریبانو ته صبر جمیل او نیک عوض په دنیا
دنیا او په آخرت کې نصیب وګرځي د یغو پاک وینو په برکت باندې خدای متعال د پاک او طالبانو په برکت باندې د اسلامي نظام ته په اسلامي چوکاټ کې ترقی نصیب وګرځي موږ د امیرانو نیتونه الله صفا وګرځي اخلاق او اعمال ټول صحیح وګرځي په ملت باندې مشفق وګرځي خپل دین ته وفادار وګرځي مذهب ته وفادار وګرځي خدای پاک د هر قسم ضررو مشکلاتو نه حفاظت نصیب وګرځي د خارجي او داخلي ضررونو علاوه ساتي الله ټول مسلمانان په خپل منځ کې متفق او متحد وګرځي په خپل منځ کې د محبت ژوندۍ نصیب وګرځي حسدونه تکبرونه خودخواهي او خودپسندي او خیانتونه ټول نه الله تعالی پاک د دنیا او د آخرت سعادت او د خوشحالي ذریعہ ټول د پاره وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين